عزیزي ګروپ شرکت له مسؤلینو سره د نوموړي شرکت له لوري د انرژۍ په پروژو کې د پانګونې چارو د پرمختګ د څېړلو په موخه د همغږۍ ناسته ترسره شوه. دغه ناسته د اوبو انرژۍ د وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور د دغه وزارت د یو شمېر رئیسانو او د عزیزي ګروپ شرکت د تخنیکي مسؤلینو په شتون کې د وزارت د مقام د غونډو په تالار کې ترسره شوه. د ناستې په بهیر کې د وزارت او عزیزي ګروپ شرکت تخنیکي مسؤلینو د انرژۍ پروژو د پیژندنې او پروژو ټاکلو وروستي کولو په برخه کې د پرمختګ او د راتلونکو پړاوونو د پرمخ وړلو د څرنګوالي په هکله بشپړ راپور د اوبو انرژۍ وزارت رهبرۍ مقام ته وړاندې کړ. د اوبو انرژۍ وزیر د تخنیکي ټیمونو د راپور تر اورېدلو وروسته د چارو پر چټکتیا باندې ټینګار ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د اوبو انرژۍ وزارت به په دې برخه کې هر اړخیزه همکارۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې د عزیزي ګروپ شرکت د هغه هوکړلیک پر بنسټ چې تر دې مخکې له دغه وزارت سره لاسلیک کړی ټاکل شوی ده چې په هیواد کې د انرژۍ په پراختیایي پروژو باندې د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید په وړتیا پانګونه وکړي. د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه د دغې پانګونې لومړنۍ چارې په ګډه سره پیل کړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی.